انتقاد میکنن، اما شما را مقصر میدانن و گاه الفاظ بسیار سخت هم در مورد شما به کار میبرن و میگن که شما این طرحهای که در مورد حکومت انتقالی وجود داشت او را ناکام ساختین. ما نظریات برخی از نظریات از اینا را به شما میارم و پاسخ شما را میخوایم. اول عبدالله در مصاحبه با ایندیا تودای گفته غنی خائن ملی بود. میاره خیانت ملی بسیار واضح است. کابل کی برباد کرد؟ هزارها زن و مرد کی به قتل رساند؟ افشار کی قتل عام شه درش سهم داشت؟ این وادار از نگاه حقوق بشر محاکمه بین‌المللی میخواست. دوم، قوای از اینا که دکتر عبدالله نقش اونده ما بینش داشت به کابل داخل شدن. منظورتان جبهه شمال بود؟ جبهه شمال بود. در نوامبر 2001 آیا هدف ایجاد یک حکومت متوازن نبود؟ یک حکومتی که بتانه زخمای مردم افغانستان دوا کنه؟ آیا اینا ایره به یک حکومت اقلیت به زور، به جبر، با عدم قبول حقوق تمام مردم دیگه افغانستان ایجاد نکردن؟ آیا یک ولسوالی افغانستان ملک یک ولسوالی بود؟ سوم، قانون اساسی رو دکتر عبدالله چی وقت قبول کرد؟ هر بار گپشی بود که او قانون اساسی است اما ای افغانستان است و معنیش چی بود که باید منافع از اینا تامین شد. آیا انتخابات 2014 را قبول کرد؟ میگن که جعل بود. جعل ای کرده بود. امروز 5 میلیون نفوس افغانستان. حکومت در دست آقای کرزی بود. در حکومت ما یک نفر داشتم در حالی که کل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در دست از اینا بود. اوباما اومد بر ما تلفن کرد که اینا کودتا میکنن. قوت نظامی در دست از ایناست. و به سرکا برآمده بودن با مردم آمدن که ما در سرکا میریم. ما گفتم اینا قتل میکنن و ما میخوایم ثابت کنم که از راه سیاست ما به نتیجه رسیدیم. امروز نفوس افغانستان پس ببینه 5 میلیون افغان این محروم ساخته بود از شمارش، چون نه ایسایه را قبول کرد نه تذکره برقی را قبول کرد. کسی که حلف موازی کنه او خیانت ملی کرده با کدام اساس در کدام کشور؟ خب اگر زور امریکا نمی بود و پس نمی بدن و اختار نمی دادن که 1 میلیارد دلار از خاطر از این سر ما قطع کرد آقای پامپیو. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصا در 7 سال آخر. دو، مسئول شورای صلح افغانستان بودی. کدام قدم برداشتی؟ در روی کاغذ کدام طرح را آوردی یا در عمل؟ وقتی که رفتی به دوحه و هم در طیاره خاص برد گرفتیم که پرواز کنی، پس آمدی در روز عید به ما گفتی که طالبان حاضر به هیچ نوع حرکت نیست. بعد از آقای قانونی رفت به ایران و پس آمد با عین پیام. اما ادعا داری که حکومت انتقالی به او آمده میتونست؟ یعنی یک سند برای ما ارائه کنین؟ معلوم دار فرق ما و تو ده است که من رئیس جمهور قانونی کشور بودم و جمهوریت ملک شخصی من نبود که انتقال کنم. نه به عبدالله انتقال داده شدم میتونست نه به کرزی، چون خلاف قانون اساسی بود. تنها کسی که من قدرت انتقال کردم میتونستم امرالله خان سالی بود و او را امریکای خوش نداشتن، گفتن مورد قبول نیست. تاسو د کرزي صاحب نوم واخیسته. حامد کرزي ویلي چې طالبان کابل ته نه راتله، خو چې اشرف غني وتښتېد زه مجبور شوم هغوی کابل ته را دعوت کړم. زه د خدای جل شانه نه کرزي صاحب ته دا غواړم چې سکون چښتن سي. هره ورځ په یو بل باد باندې په یو بل هوا باندې ونه غږېږي او لږ څه د حافظې چښتن سي. کرزی صاحب د لیکلو سړی نه ده، د لوستلو د وینا ده، اما ډېر زر خبرې یې ریږي. په یاد
ما کرزی صاحب ته همیشه په عزت کتلی. کرزی صاحب د پاره ما ګولې په ځان باندې ونیولې. په هغه وخت کې د نه پوهه درلوده نه تجربه. ما ملا ورکړله. هره وینا مې ورته ولیکله. د مخالفینو سره مې دریځ ونیو او هر وخت چې د راباندې ناره وکړله بله هېڅ نه. اما د خپل ځای ناست احترام په ځای نه کړ. یو ورځ پر کې هغه د شهیدان کېناستلي دي یوازې 80 دقیقې ماته کنځلې وکړلې او په همدا رقم آیا کرزي صاحب ټینګ ولاړ نه و چې امریکایان په هېڅ قیمت باندې له افغانستانه نه وځي او زه د دوی په لکۍ کېنم. څومره فرصتونه یې له لاسه ورکړل. نو بیا هم زه د خدای جل شانه نه د ته هدایت غواړم چې صراط مستقیم پسې وګرځي او مشر د مملکتو لکه مشر غوندې رفتار وکړي. تشکر. و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که ادعای موجودیت خطر فیزیکی که شما گفتین خطر فیزیکی ایجاد شده بود با آقای غنی نادرست است و اگر او ترسیده بود از آمریکایی ها کمک میخواست. ما نه با تانک امریکایی به ریاست جمهوری آمدیم نه با بادیگارد امریکایی برخلاف دگان و نه با پول امریکا. مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کرده از هویت خودم انکار کرده. این مفسد است و غیر از او بی‌کفایت است. به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان‌های صلح فاجعه است. بیشتر از لیزا کرتیس نقل قول کردم این به اندازه به صورت سری رفتار میکرد که شورای امنیت مشاور شورای امنیت امریکا را در جریان نمیگذاشت. یک و آله که زیر فشار بیاین بر من هدایت داده بودن که قوا را بکش. این وعدات به مردم افغانستان روز اولی که آمدی و من استقبالت کردم نگفتم که کشور از شبه سقوط دکتر نجیب حراس داره. صلح یک امر شریف است. ما هم استاده استیم کار نکو که در تاریخ بدنام باشیم و یک ننگ باید. کدام روز شما به من اطلاع دادین و اطلاع شریک کردین برخلاف اوکراین و برخورد مره ببینین ادعای ازیره ببینین. بعد از این که آقای بایدن تصمیم گرفت که قوای خود از افغانستان بکشه یا آمد و از ترس اینتون میلرزید که مردم افغانستانی را بیاب نکنن و کابینه افغانستانی را بیاب نکنن. من از تمام کابینه افغانستان و مردم قشر سیاسی افغانستان خواستم که یک مامور از امرش مثل یک ناظر یک خان رفتار کنین امر بادار خود اجرا کرده بیزتش نسازید و باز برخورد ازیره ببینید. یو کال د مخه هغه نظام چې د ژوندانه دریمه برخه ستاسې او له دوی برخې د حامد کرزي په مشرتابه وچلېدې نسکور شو. جمهوریت مې منظور دی. د داود خان لومړی جمهوریت و هغه 15 کاله او د خلق دموکراتیک ګوند جمهوري نظام شاوخوا 14 کاله دوام وکړ. ستاسې هغه څه کم 60 کاله روان و. جمهوریت ولې افغانستان کې نه ټینګېږي؟ خبره جناب استاد په جمهوریت کې نه ده. خبره د سیاسي قشر کې ده او د ولس او سیاسي قشر او د ټول نظام سلسله ده. هر یو د دوی توپیر درلود. د نسکورېدو هم عامل ځکه د داود خان نسکورېدل په هغه وخت کې اساسات دا و چې د ځای ناستې مسله حل نه سوه. دی زوړ و د احترام سړی و اما زوړ و. له هغه خلکو سره چې قوت سره راغی برته وخت چې څو کاله پاتې سو او دنیا یې ولیدله تغییرات راوړل چې نیسو کولی وګرځي او د فکر کوو چې لا صدارت وخت ده
او کولی سي. داود خان هم لوی خدمتونه کړي دي، هم لوی اشتباهات کړي دي، او بله خوا ورباندې کودتا وسوه. دا نه و چې ولس له داود خان نه ګرځېدلی و، ولس داود خان سره و، سره له دې چې پاچاهي یې له منځه وړه، دی خپله یو محبوبیت درلود، مشروعیت درلود، او هلته واقعا ټول افغانستان کې امنیت و. د ډاکټر نجیب نسکورېدل په دادې د ټولې دوره مې مقصد دی، د خلق د خلق په خو د هغوی اشتباهات ځکه ډېر مهم دي، ځکه په وژلو، ټکولو او بمباردولو شروع کړل. خو حفیظ الله امین یوازې د شپېته نفرو علماو، خانانو، روشنفکرانو د وژلو لیست خپور نه کړ. دوی له افغانستانه بېخبره وو، او لا مفکورین هم چې دوی ویلې په هغه باندې باور دي، په څو کاغذو یې لوستي وو، څو نفره د دوی شوروي لیدلی وه. راغلل یوه تشه وه، اما دوی پوه نه سول چې د ولس نبض چیرې ده. او پس ته چې ډاکټر نجیب راغی او وکړل سو چې واقعیتونو باندې درک وکړي او تغییر سلسله راولي، دنیا ورباندې بدله سوله، له بدې مرغې نه د خاطره ایست تېر سوی و. هر څه چې ولس ته وویلې چې سبا ته آمادګي نسته، ولس ورباندې بې باوره سوی و. او بیا هم عمده دلیل دا و چې بنانسفان د تغییر یا د انتقال مدیریت ډېر په ناسمه توګه، زما منظور هم دا و چې هغه وخت هم انتقال ډېر غلط توګه وسوه، ورباندې کودتا جوړه کړل. څه وکړل؟ ورنه یې وغوښتل چې استعفا د اعلان کړ. وختې چې استعفا یې ورباندې وکړله، ګوند یې وپاشل سو. خپله د ګوند مشرانو د باندې څه ونه ویلي او پرې نه ښود ترتیب، ځکه له باندې نه، له بلې مخې نه قطعا مجاهدین حکومتداري ته آماده سوي نه وو. او د اسلامي جمهوریت سقوط بیا هم د ولس نه ده راغلی. نه دی راغلی، فکر کوم نه، زما په نظر په عرض مې واورئ، ولې کومه نظرسنجي ده چې طالبانو له 8% نه ډېرتر پکې ولس ورته ویلي چې ولس یې غواړي. ولس سوله غوښته، او زموږ جنجال دا و چې برخلاف د داود خان له دورې نه، له یو خوا نه مطلق موږ بې امني کې راغلو. یعنې مقصد مې زه چې ولسمشر شوم، 150,000 قوه راغلې وه، بیا ووتله او ځای کې څه پرېښودل؟ طالبان نه وو کمزوري سوي، بالعکس ډاډه سول او مطلق د ګټلو طرحې مطرح کړل. پاکستان خپل دریځ بدل نه کړ او دوی سخت ملاتړ کړل. او داخل کې دوره د اوباما چې افغانستان واقعا مطرح و د نړیوال نظر نه، بې حده پیسې او امکانات راغلل ډېر لږ وخت کې، او ټول ضایعاتو باندې بدل سوي وو. بیا اساسي دلیل د سولې غلط مدیریت. موږ بریالي سوي وو. د امریکا یو ګزارش ته وګورئ خپله، د وزارت دفاع او د نورو د دسمبر د 2013 په ختم کې دوی لیکلي دي چې په 18 کالو کې دومره افغانستان یو سیاسي لاره د حل ته تیار نه و چې نن ده. میخوایم در این مورد از شما بپرسم که این نظامی که 7 سال شما رهبرش بودین تا چه حد با معیارهای قبول شده مردم سالاری جهانی سازگاری داشت؟ دو بخش داره. یک بخشی است که تحکیم جمهوریت در افغانستان و ایجاد یک دولت قوی جمهوری حداقل 30 سال کار داشت. چون فساد محور اساسی دولت شده بود.
فساد سرتاسری را همه قبول میکنن. کندوی فساد بود وقتی که به ما میراث رسید. کدام چیز از سنگ بالا میکده. دوم منافع امنیتی امریکا موجب اتحادشون با یک قسمت از کثیف‌ترین عناصر در افغانستان بود. از خاطر منفعت خود هر کس را کار بود از ملیشیا و اینا استعمال کرد. معیاری را که ما نداشتیم انحصار مشروع قوت بود. چند هزار ملیشه مسلح غیر مسئول در کشور فعال بود. حکومت قانون در زمین زده بود و خود دکتر عبدالله یک نمونه است. قانون اساسی را قبول نداره. هر نوع شمارش آرا خود در 2014 100% آرا را من شمارش دوباره درخواستش نکردم. بازم باید و نوع دست ما نهایت بسته بود از نگاه حکومت. یک کشور مردم سالار باید یک اساس اقتصادی، وحدت ملی و خاصتا یک طرح فکری داشته باشه که به اساس از او قانون یک بام و دو هوا بود. یک نفر میگرفته طور مثال معاون مبارزه با مواد مخدره در وزارت داخله. پس کشف شد که کلانترین وسیله معتاد کردن جوانای کابل امی آدم بود. رفت گریخت به ولایت خود. از این جهت مشکلات جمهوریت هم نهایت اساسی است که باید سرش فکر کنیم. خود تاسو هم دا انتقاد راګرځي ځکه تاسو چې کله انتخاباتو ته ودرېدئ 2-3 وعدې مو وکړې. یو دا چې فساد به بیخي ورکوئ، اقتصاد به سموئ او د واک بنسټونه به پیاوړي کوئ. دغه برخو کې ډېر پرمختګ رانغی. عرض مې بیا درته ده. پرمختګ معیار باید پوه سئ چې له کوم جینش پیل کوئ. ځکه که قضاوت په دې لومړی وقتی ډاکټر عبدالله په ما وټپل سو نه یوازې نیم د حکومت له منځه لاړ 15 دقیقې مخکې به د یو کابینې جلسې نه به اول لیږه چې دا موضوع د کابینې جلسې نه وباسي. تاسو مجبور وئ وباسئ. مجبورم. دلیل مې څه و؟ آیا جنگ مې منلی وای بیا د کابل باندې په 2014 کې ما دوه اختیار و. له یو خوا نه ټول په دې نتیجې راغله او اسناد وتلي دي چې د کودتا طرح د کرزي صاحب په دربار کې تر بحث لاندې و. یعنی چې په تاسو کودتا وشي. د ټول باندې کودتا وشي چې قدرت دوام وکړي انتخابات کنسل شي. موږ ته ټول راته هم ډاکټر عبدالله ته راغلل هم ما ته خلک راغلل. بین المللي ټولنه. دوم امریکایي قوا په شدت په وتلو وه. ځکه چې امنیتي تړون او که امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وای ټول کومکونه درېدل. 11 میاشتې په هوا کې و. خزانه کې 3 میاشتې معاش پروت و. سیستم مطلق خپله سیستم فساد و. نو په دې اساس باندې چې ګورئ لومړی کابل بانک نه ما شروع نه کړل. فساد مخکې کافی مبارزه وسوله اما دا مبارزه په اوو کالو کې نه تکمیلېده. ټول سیستم مفسد و. هر اخوان کوم څوک دی ووایي چې ما سترې محکمې کې یا لوی څارنوالي کې یو ورځ مداخله کړي اما دوی هره ورځ نه کول. شرایط ته ګوري او له بلې خوا نه ځینې ولایتونه آیا مطلق انحصار او ښورول سل نور توغیانه جوړول که نه باید په تدریج تللی وای. انقلابی حرکت د اصلاحاتو ممکن نه او شی چې ضرور و باید ټول حرکت کړي. مګر ولس ته مو دا خبره هغه وخت ونه کړه. ګورئ که هر ولسمشري وزارت مالیې او د ولسمشري فرق په څه کې ده یا د وزارت او د ولسمشري فرق کې یا وزارت کې تاسو اختیار د ځان لرئ حدود ټاکئ. که مثال باندې پس د دې نه چې انتقالي حکومت ختم سو
که صاحب ما ته ویلې او خلیزات ډېر ورسره یو ځای دو جنګ سالاران راوړل حکومت وزارتونه یې ورباندې وویشل زه موافق نه وم ما ته ویلې مالیه مه کوه ځکه چې مالیې نه دوی په تنګ وو چې دوی ټول فعالیتونه مې بند کړي وو که ما دې نه ته لاړ شم ډېره مننه نیکو لاړم برته راغلل هماغه شپه خلیزات کور ته مې راغی دا خو ډېر تاثیر لري او د بین‌المللي شهرت ده او ده ما ویل نیکو او هلته خلیزات واقعي قوت د افغانستان خلک راتلل هغه نیومن په کتاب کې دي چې خلیزات شپږ میاشتې مخکې وزارت مالیې ته کاندیدان په سفارت کې مرکه کول یعنې ستاسو منظور دا دی چې هغه کار هم چې وزارت کې کولی شو په ولسمشرۍ کې هم نشو کولی ولسمشري نشو کولی ځکه ولسمشري د بار ځای ده باید میلیونها کنځلې ومنئ خوله خلاصه نه کوي ځکه که خوله خلاصه کوي او تعقیب نه یي او سنجولی نه یي منځ کې تاوان راځي یک سوال سخت در مورد ای که شما را پشتون متعصب یا هم فاشیست میخوانند به برتری قومی باور دارین؟ شعار ما واضح است هیچ افغان از هیچ افغان کمتر نیست هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست کسایی کلمات مثل فاشیست استعمال میکنن اول تعریف از ببینن من از عمر استم که تمام طفلیم جوانیم و دوره کارم در پوهنتون کابل در دوران داود خان به اساس یک فکر ملی ایجاد شده بود من هویت قومی نزدیکترین دوستای منم میفهمیدم اما اگر مساوات میخواید مساوات همه مطرح است معیار ما سه اکثریت بوده جوانا خانما و فقرا ما سیاست قومی نکردیم ما سیاست اقشار ملی کردیم 34 ولایت افغانستان ما بار نرفتیم سر تاریخ کدام ولایت افغانستان ما تحقیقات جداگانه نکردیم قدمایی را که ما برای ترویج ازبکی برداشتیم در 300 سال آخر سابقه داره یک کسی که متعصب باشه این کلمات کسایی استعمال میکنن که اول معنیشو نمیفهم کسی که مطلق باور به حاکمیت قانون داشته باشه کدام و از نگاه انکشافی اگر من پشتون متعصب می بودم از هرات شمال شروع میکردم انکشاف افغانستان 10 بار من تنها هرات نرفتم تمام بنادر افغانستان به شمال و غرب ما باز نکردم پکتیای بزرگ و نگرار بزرگ که زیادترین رای به من داد من نگفتم که صبر کنین تا بتانیم وحدت ملی سرمایه گذاری را که من تنها سر افغانستان مرکزی کردم زیادتر از تمام از این ولایت نیست از خاطر که زندان جغرافیایی افغانستان باز مگر با وجود از این فکر میکنید چرا چون یک نظری وجود داره نظری که وجود داره من براتون دلیلش میگم کسایی که نظر مطرح میکنن تنها کارتشان تجارت قومی است از انقسام مردم از خود کردن او اینا مایه میگیرن فکر سازنده از اینا کجاست تاسید قومی برتری تیوری ردوی اصلا په باور نه لري ډیره مننه میخوایم یک سوال در مورد مشارکت جامعه جهانی از نظر اقتصادی در افغانستان بپرسم که اینا هم با زور آمدن هم با زر آمدن در مورد زورشان یک کمی صحبت کردیم زرشان خب یک تعدادش پس بر آمد ولی یک مقدارش هیچ کس از این انکار کرده نمیتونه که در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان مطرح شد ولی مشکلی که ایجاد کرد اینا این پولهای باد آورده سبب زورمندان فوق العاده متمول شد که در نتیجه حاکمیت حکومت مرکزی بر ولایت و بر محلات از بین برد و به اصطلاح جزایر قدرت به وجود آورد. میخوایم از شما به عنوان یک متخصص بخش اقتصاد بپرسم که این مشارکت با جامعه جهانی یک غنیمت بود یا مصیبت؟ یک بخش مصیبت بود یک بخش غنیمت بود اما اول خدمتتان عرض کنم افغانستان
240 میلیارد دلار بین کودتای 8 ثور و سقوط طالبان صدمه دیده بود. 240 میلیارد دلار. متاسفانه ایالات متحده امریکا در سال 2001 حاضر نبود که در بازسازی افغانستان در مرحله اول کمک کنه. اسناد واضح آقای رامسفلد در اختیارتان قرار داده میشه. از این جهت چون اراده اول امریکایی بود که زود برای و یکی از مشاورین امنیت ملی امریکا جنرال مکمستر در کتاب آخر خود نوشته کرده مشکل از اینا بود که یک طرح 1 ساله را 20 بار تکرار کردن. تداوم مطرح نبود. بخشی که مصیبت بود کمک های خارجی بودجه بود و مصرف نظامی امریکا در افغانستان بود. 2 میدان هوایی منبع ایجاد جنگسالارهای نو، جنگسالارهای اقتصادی و تقویه جنگسالارهای قدیمی شد. میدان هوایی قندار و میدان هوایی بگرام. صدها میلیارد دلار قرارداد به اینا داده شد. 10 میلیارد دلار رو در دوران از اوجش. از اینا یک حرکت نو به ایجاد آمد، یک پدیده نو به وجود آمد به نام شبکه جنگسالارا یا وارلوردز اینکورپوریتد. سابق تنها تفنگ داشتن، حال پول هم پیدا حال صاحب پول شدن. و اینا قراردادی شدن یا رفتن. قراردادهای عمده را مثل تیل، مثل ترانسپورت، مثل تهیه تنها سنگ. از سنگ اینا 10 میلیون دلار پیدا کرد. اما یکی دیگه قراردادهای اینا خاصتا در قندار و هلمند و ارزگان و اینا فروختن انسان بود. 10,000 نفر به اتهام از اینکه طالب هستن سر از اینا فروخته شدن، شکنجه شدن. 13 نوع شکنجه سر از اینا تطبیق شد. این بخش واقعا یک مشکل جدی بود. دوم، کمک هایی که برای تقویه نیروهای امنیتی و دفاعی ما 90% پس امریکا مصرف شد. چون در حدود 22 شرکت عمده قسمت زیاد از این انحصار داشت. و در 2 بخش است. یک فساد خود از اینا، یک کمیسیون در سال 2009 ایجاد شد که قراردادهای دوران جنگ در عراق و افغانستان مطالعه کنه. در 2012 گزارش خود داد. عموما فساد در قراردادهای دولت فدرال امریکا در حدود 8% است. در اینجا بین 11 تا 20% بود و سیگار باز میره تطبیق کرده. سیستکا اداره کمک های نظامی افغانستان امریکا را بر افغانستان مدیریت میکرد. 50 میلیارد دلار در اختیارش بود. اکثریت مطلق از اینا بدون مشوره افغانا و بدون مدیریت افغانا صورت گرفته و سیستکا وقتی که تفتیش شد مدیریتش از طرف خود امریکا ضعیف بود. وزارت داخله بدترین نمونه عزیز که یکی از شرکت‌ها را قرارداد دادن که پلیس تربیه کنه. میلیاردها دلار قرارداد شد. یک واحد پلیس بعد از 4 سال اینا تربیه نکرده بود. بازم به سوال میایم که فکر میکنن که پول بادآورده غرب سبب تضعیف حکومت مرکزی از نظر کنترل ولایت شد؟ 100%. تنها حکومت مرکزی تضعیف از نگاه ولایت نیست. تضعیف حکومتداری به صورت اساسی است. چون وقتی که آقای خلیلزاد کرزی سبق قانع ایده سال 2004 است که از خاطر از این که جنگسالاران سلاح ثقیله خود تسلیم کنند در پروسه باید وزارت ها و ولایت به اینا تسلیم داده شد و این طرح واضح است به نام تنگ جنگسالار. این مطلق فساد سرتاسری ساخت و حکومت تضعیف کرد و دلیل مشکل عمده ما که قبلا شما گفتین که پیشرفت ما بطی بود از خاطر این مشکلات بود. اینها صاحب میلیاردها دلار بودن، نه ای که و ثروتشان بیرون بود.
این ثروت بادآورده بود، نه تنها بادآورده بود که دولت ضعیف کرد، بلکه در داخل مملکت سرمایه‌گذاری نکرد. ډیره مننه. له افغانستان سره د تړلو تازه مطالبو څیړنو او مرکو لپاره د ABN یا افغان خپرندوی شبکې نشراتی افغان پښتو او دری پاڼې په فیسبوک او ټویټر باندې خوښي کوي. ټویټر کې پتې دادي @ABN پښتو او @ABN دری. مرکې ته دوام ورکوو. اوس به د یو کلن اماراتي نظام په څېړنه باندې راشو. دا به لږ وارزوو. تاسې یې څنګه بولئ؟ ځینې وایي چې له ټولو ستونزو سره چې طالبان یې لري، تاسې ځای اشاره وکړه، وایي دا یوازینی ځواک دی چې افغانستان یو موټی کولی او ساتلی شي، او دا وس له داود خان نه وروسته بیا هیچا نه درلود. دوه برخو کې باید تفکیک وسي. په لومړي برخه کې